مولوي محمد یعقوب مجاهد د شهید محمد داود مزمل غچ واخیست. مزار شریف کې د داعش ډلې پر زیاتو پټنځایونو او د هغوی پر غړو د طالبانو له لوري قیامت جوړ سو او زیاتره یې ووژل سول. دا چې مزار شریف کې چیرې او څنګه عملیات وسول بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په بلخ ولایت کې د داعش پر ضد د دریو عملیاتو خبر ورکړل سوی. د هیواد په شمال کې د داعش د حضور د زیاتوالي له راپورونو سره هم مهاله د طالبانو چارواکو تیره شپه د دغې ډلې پر ضد په مزار شریف کې د دریو عملیاتو خبر ورکړی. د طالبانو عمومي ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دغه جګړې د مزار شریف ښار په 5مه، 6مه او 8مه ناحیه کې سوي دي. هغه له نورو جزئیاتو پرته د ګڼو داعشانو د وژلو ادعا کړې او د یوه طالب د ټپي کېدو خبر یې ورکړی. ځایي خلکو رسنیو ته ویلي چې په دې درې واړه جګړو کې داعش ډلې د طالبانو د ډلې پر وړاندې په ساعتونو جګړه کړې او دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. زیاتره رسنۍ او ملکي وګړي طالب ځواکونه د خپلو جنګیالیو د مرګ ژوبلې د ارقامو په پټولو تورنوي. په شاوخوا تیرو 2 اونیو کې داعش ډلې د بلخ ولایت مقام کې د طالبانو پر والي ملا محمد داود مزمل د ځانمرګي برید او په تبیان فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو د چاودنې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه هر اړخیزو معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.